السلام علیکم دوستانو. د طالب مشرانو ترمنځ د اختلافاتو راپورټونه ملا برادر په خپګان کندهار ته تللي وو. په ټولنیزو رسنیو او واتساپ ګروپونو کې له تېرو څو ورځو راهیسې داسې ګنګوسې خپرې سوي دي چې ګواکې د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ ډزې سوي دي. ورسره دا واضح هم خپرې سوي دي چې په دې ډزو کې د طالبانو د لومړي وزیر مرستیال ملا عبدالغني برادر سخت ټپي سوی دی او وروسته د ټپونو له امله یې ساه ورکړې ده. دغو اوازو هغه وخت زور واخیستی چې ملا عبدالغني برادر د یک شنبې په ورځ د ولسمشرۍ ماڼۍ په خپره سوي ویډیو کې ونه لیدل سو. پر دې ورځ د طالبانو لومړي وزیر ملا محمد حسن اخوند د قطر د بهرنیو چارو وزیر سره ناسته درلوده. د طالبانو لخوا خپره سوي ویډیو کې د کابینې نور مهم غړي و خو ملا برادر پکښې نه و. له همهغه وروسته د ملا برادر برخلیک په اړه اوازو دومره زور واخیست چې ان د طالبانو ویاندان هاړ سول چې په دې اړه وضاحت وړاندې کړي او رادې کړي. د دوشنبې په ورځ په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم د ملا برادر یو غږیز پیغام خپور کړ په کوم کې چې ملا برادر وویل دغه په رسنیو مطبوعاتو کې چې کوم خبرونه چلیږي زه په دغه وخت په سفر کې وم، الحمدلله موږ ټول ملګري تیار تکړه یو. زموږ ضد اکثره وخت رسنۍ دغه ډول بې ځایه تبلیغات او شرموونکي درواغ وایي. تر دې وړاندې د سپټمبر په 12مه د مساکلم په نامه یو کس چې ځان یې د ملا عبدالغني برادر د محاذ مسؤل یاد کړی و یو لیک خپور کړی و چې پکې ویل سوي وه لکه څنګه چې په واتساپ او فیسبوک کې داسې اوازې خپریږي چې په هر کې د طالبانو ترمنځ د ځینو اختلافاتو له امله ډزې سوي دي او خدای مکړه الحاج ملا عبدالغني برادر اخوند ټپي یا شهید سوی دی. دا ټول درواغ دي. طالبان وايي ملا عبدالغني برادر د دوی له مشر ملا هیبت الله اخوندزاده سره د لیدلو لپاره کندهار ته تللی و او ډیر ژر به کابل ته راستون سي. خو په دوحه او کابل کې د طالبانو د دوو سرچینو BBC ته ومنله چې څو ورځې وړاندې غالبا د پنجشنبې یا د جمعې په شپه په ښار کې د ملا عبدالغني برادر او خلیل اکاني ترمنځ لفظي شخړه سوې وه. سرچینې وایي هماغه مهال تر دې خونې بهر د دوی پلویان سره لاس او ګریوان سول. یوې سرچینې BBC ته وویل هماغه پیښې وروسته ملا عبدالغني برادر خفه سو او کندهار ته ولاړ. سرچینې وایي چې ملا عبدالغني برادر د نوي حکومت د جوړېدو او د طالبانو د سرپرستۍ کابینې په اړه د نظر اختلاف درلود. د دوی په وینا هغه داسې حکومت نه غوښت چې چارواکي یې ټول طالب مشران او یا ملایان وي. دغه سرچینې د ملا عبدالغني برادر له خولې وایي دوی په تېرو 20 کلونو کې ډېرې تجربې ترلاسه کړي دي او د قطر په سیاسي دفتر کې له نړیوالو سره همدا ژمنه سوې وه چې یو داسې حکومت به جوړوي چې پکې د افغانستان د ټولو قومونو استازي وي او ښځې دې هم لږ ونډه ولري. یوې بلې سرچینې BBC ته وویل د طالبانو ترمنځ د کابینې تر جوړېدو وړاندې ځینې اختلافات ول خو په خبره د کابینې تر اعلان وروسته هغه ختم سوي دي.